په ننګرهار کې د سرحدي لیوا د تعلیمي مرکز څخه 112 تنه د 2 میاشتو له لومړنیو زده کړو وروسته فارغ شول. د افغانستان د خلکو وفادار بچي. په ختیځ کې د سرحدي لیوا قومندان وایي تازه فارغ شوي سرتیري به د هیواد په ختیځو ولایتونو کې په خپلو قطاعاتو کې په دندو پیل وکړي. په داسې یو وخت کې موږ 112 کسانه هغه ځوانان هغه سرتیري فارغوو چې په همدې میاشت کې د برګمټال ولسوالۍ چې د نورستان ولایت مربوطیږي د کامدیش ولسوالۍ چې هغه هم د نورستان ولایت مربوطیږي همداسې ورونو د ننګرهار د اچین ولسوالۍ مربوط د تورې بورې په ساحو کې تاسو د افغانستان د دښمنانو په مقابل کې جنګېدلي یاستئ او تاسو د خپل د وینو په قیمت د خپل د سر په قیمت باندې د خپل ساحه ساتلې د خپل ولس هم دفاع کړې. د یادولو ده چې دا سرتیري داسې مهال د فراغت سرحدونه ترلاسه کوي چې په دې وروستیو کې نورستان د برګمټال په سرحدي ولسوالۍ وسلوالو مخالفینو ډله ییز بریدونه وکړل.